بیا په عشق کې کتا سو خیالو کې دوه قسم یو روټي خلاص عاشقان او یو په صحیح معنو کې عاشقان روټي خلاص عاشقان تا ما غوندې سړی توای لکه د اپریل کې د رحمان بابا سالګره کې نو د روټي خلاص وی صفاتونه شروع کړي پرون یو وزیرم پکې صفات کړو چې بڑے صوفی شاعر تھے انہوں نے اسلام کو بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے خیال ذلك استاد سکار دے د رحمان بابا د صفاتونو سره رحمان بابا وایي چې کسوکرا کاندی قسم په کردگار کسوکرا کاندی قسم په کردگار کب پکور کی یاد درہم لرم یا دینار قرآن راواخ لئی چلاس پہ کې چې زما پکور کې نه درهم شته او نه دینار کسوکرا کاندی قسم په کردگار کب پکور کی یاد درہم لرم یا دینار دا خلق د دې اهل ندي بالکل چې د رحمان بابا په سالګرو کې خبريو کی یا داغه تصوف او داغه درویشی خلق ته پیش همیشه د پار شان داغه دی هغه سړی پیش کوي چې په روپۍ کې یو ډېری پیسې کو پاغلار ته یو ټیټ اپ صحیح مانو کہ عاشق په صحیح مانو نو هغه عاشقو مونږه اسی کو سډا دی روټي خلاص کی اخو د یار متعلق ما پتا پس داس پن جامے رنگڑی ما پتا پس داس پن جامے رنگڑے تلابیا پما گماند نام ننگڑی اس اثر دے پسنگین خاطر ناشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنگڑی تو پا عشقی علما دروغ جن بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا کیو بل ہم حسما غند ملنگڑی داد سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سر پا جنگڑی خود دی قماش اخد ہو بہو داشر چه اے عاقل غگلی سماتا مرگیل پریدی سڑیخ پل رضاتا دا اجل سوار پتخ بدل راشی ناگہان بتالاش وایم تاتا ڈیرے مات اکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لی دل ہی چاہتا دا فرعونیان دا زمانی کی اب دوی توی چه دیا جل سوار پا تخت بدل راشی ناگہانا بتالاش وایم تاتا ڈیرے مات اکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لی دل ہی چاہتا بادشاہان دیوارا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسے داراتا اخدا شو پجوندی نے تو باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا اخدا شو نو آیا منگم دا دے قابلیو چه دا غی نم
والو دنیا مسلمانه دنیا کې درې سړي تیر شي مولانا روم ډاکټر اقبال او رحمان اقبال ولی په اسمان کې ګرځي زکه چې په عزتمن قوم کې پیدا مولانا روم ولی اسمان سره خبرې کوي زکه چې عزتمن قوم کې پیدا رحمان بابا ولی قبر د چرسیانو ډیپو دی زکه چې په بی عزت قوم کې پیدا پښتون بلا دنیا کې څه قوم دا زموږ مشران وایي مینګه پښتانه مینګه پښتانه زه مینګه پښتون سي پښتون خټول مر په پردو غلو غړي پښتون خو خالد ابن ولید چې دا پښتانه داغه د اولاد داوا کوي خدای دې هغه په مونږ نه شرمای مونږ داغه اولاد چا د خالد ابن ولید په بدن یو انچ زیاده سينو چا د تورو د غشو نه وته او چې مړ کېده په خپل کټ کې نو خدای ته وی چې یا په بدن مې یو انچ زیاده جوړ نشتا ټول د تورو د غشو نه وته نو خدای پاغه کې دې مړ نه کما او چې وجنه نو دا د بے غیرتای په مرګ مې اوس وجه کټ پوزي کې هو بے غیرت مړ کی خالد ابن ولید خو هغه شي پښتانه په څه کې مړي لګي په دې علاقه کې دریم سلورم کې استه لګیاله په ودونو کې چډا دي کیږي سړی په کې مړي او شرمې دلو دا کلاشنکوف هم دغه لاغست دي چې په پردي واده کې با غزي کوي او پردي بچي او ماشومان بوج نه یو څوک بدر تسوي نه جی الا ګولا وجي واده کې ولګي الا ګولا وجي واده کې ولګي تم وایا بلم وایا پردای مورې بورا کړه پردای خزه کونډه کړه او هاي خیر دی واده کې دا کار کیږي ولې دا ملک تاسو په کپره مورشه خبره مې دې پورې کولا چې یو صحیح معنو کې عاشقان دي او یو روټي خلاص عاشقان نو ما ته وی چې د موجوده حکومت ته بد ولې وای مالدار روټي خلاص عاشقان کدا د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي د دغه اول سره بزوي چې په تسپو به ما د دم مدي ویل اول سره فتاوی علمگیری علماء ولا جوړ کړه او د ټول ملک نظام په دې یو فتاوا باندې بچي د ټول ملک د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي خو په فتاوی علمگیری چلے دی شو او پاکستان په فتاوی علمگیری نشي چلے تمام ملکونه سعودی عرب غوندې ملک چې کعبه او مدینه پکې ده اخو په فتاوی علمگیری او په قران او حدیث چلے دی شي او پاکستان کې ټول کافر دي چې پرورو په دې باندې اسلام راځي یکدم په نشي راتله ځکه چې دي مسلمانان شوي لاندې نو آغاز د دیر نه وشو مبارک شدیر والا آغاز تاسو د ملک نه د اسلام شدا په پاکستان کې بل زیاړو د سړی توب وو چې د ملکن ډیویژن نه د اسلام آغاز اوسنن چترال والا بیان ورکړی دی چې مونږ لدیم قاضیان مقرر شي دا درد نبات هر کار کی د قرآن او حدیث درد چې کوم د یو مسلمان پړه کې پکار دی ا د دوی ډکی نشته زما د محبوب الله زما د محبوب قانون بوي زبد خدای عاشق زبد محمد رسول الله عاشق
او د قرآن غوندې او د حدیث نبوي غوندې قانون به موجود وي او زمو په پاکستان کې په تعزیرات هند باندې او تعزیرات انډیا او د لارډ میکاله په قانون فیصله کوم زما په دې عاشقای دلانه د یار د پارا خلق سر په داو لګي کنه لګي یار د پارا خلق سر په داو لګي زوام کته په خپل ارادو کې مخلص او ستچ دا څه په خلا وای او دا ستا ایمانی کده پاکستان عوام قرآن او حدیث نبوی سره نه چلی په داو یو لګاوه د جوارګرو غوندې دا ملک تباہ خده خو قانون قرآن په داو یو لګاوه کده پاکستان عوام قرآن او حدیث سره نشي چلے دے اللہ دی ملت ژوندی پاتې نکی طوفان دی پیراشی چې ټول تباہ داسې ملک وجود څه پیدا کړ د داسې ملک وجود لعنت ته چې کوم ملک قرآن او حدیث سره نشي چلے دا بیا ملک نه دی دا قوم نه دی دا بیا یو عظیم لعنت دی او د اسلام په تندي یو لعنتی داغ دخو خوی بدرا بانی بسیار خوی بدرا پاکستان تولا دنیا و اسلام چکا عوامو کوئی چه اسلام دے دے ملک قانون شد دا پاکستان خزی ہوئی چه دا ملک قانون دے اسلام کی گی نا زکا چه ملک بیا پچار دیوالائی کی خزی نو په دې ملک خزه اسلام راوستل نه غواړي او مون خزه داسې زایله دالا سکه دا د خزو برواګان چې دي دا چا خزه چې بار ګرځي دا د خزو ټټوان و اسلام کې جلباب لفظ چې راغلی دی نو صادر ته مراد دا اوسنی چې کوم صادر خزه په سره وې دا جلباب نه که صادر مراد والے ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن چې قران ویلي دي دې سره بچ چل کې ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن دې سره بچ چل کې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دې سره بچ چل کې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دې سره بچ کته وای دې صادر نه مراد دا چادریانی دي چې دغه ګډو په سر کړی دي دې آیاتونو سره بچ چل کې ابله خبره ده چې ملک مجتهدین هم ډیر اجتهاد دروازې کولاو دي لکه شورا کې چې کم مولیان اغستی شورا کې چې مولیان اغستی دي نو دوی او بالکل روان وتخلق دي دانو خيجا هو غله ناس تو صدا د اسلام آباد پس خور دی وها کم وخت تاسو سوچو کوي په دې ملک موږ شورا یو درې منبران نور غستې چې هغه کې زموږ د پیښور یو خزه هم اخذ تاسو ټول پیژ یعنی پاکستان کے اسلام راتل دغه خزه ته پاتې دابا پندای تزی او ته په اسلام آغاز یو شرم نه دی چې مونږ به شرمې یو شرم ارو خدای قدرت چې الله د سړي په کمیش د سکار د لاس کیږي چې به شرمې چې الله یې پکای عزیزانو عرض میں داو چې دار سبکی او ما تیار بلا دا یار را تدادا چې په کومه زمانہ کې چې دین سره ټوکې شروع شوي دین سره لوبې شروع شوي دي دین خلکو شاته غورځولې ده
نو آسمانی آفت کرا گئے. ایران کې ولې په زرګونو خلک کېمه شو؟ ولې کېمه شو؟ د خمینی په شکل کې په باندې طوفان ولې راغی؟ زرګونه خلک کېمه ولې کړې؟ ځکه چې دین نه باغیا. ایران هغه غل په سر تپل چې یورپ په شاته کړی، امریکا یې شاته کړی و. د ایران ښځو هغه لباس که څوک تلي یې نو درته به معلوم نو عذاب پې راغی. د چا په بادشاهۍ کې چې و هغه له بیا ځمکې ځای نه ورکول، ځمکې ځای نه ورکول. څه ګورې لکه ماسل نشتا ما ته ګور. بادشاہ بیا د ایران داسې و چې ځمکې ولا ځای نه ورکول، اندازه یې وکړه. عزیزانو عرب ملکونه زتلې ما د سمندر په کناره یو کناره باندې کربونه روپۍ لګېدلې، کربونه. هغه کناره چې را کټ کړې ده نو بنگلو او موټرو والاو د ښځو دپاره تفریحات جوړه کړې. نو د جمعې په ورځ زه به ذات خود تلم، ښځې او سړي بربند پکې لامبي، ته ما رانیسه او زه تا رانیسم. دا د اورېدو درته نه ویم، د لیدو ده. او ټول مسلمانان کابل وګورئ، نن پکې اور ولې بل؟ ولې پکې اور بل؟ د کابل مین خار چې و دیدار سنه بے نیاز بس. نن کا کابل کی روس غند عظیم طاقت راټینګ دی، دا د افغانستان د قبایلی مسلمانانو برکت دی. دا په غرونو کې دا لوی لوی ګیرو والا او لوی لوی پټکو والا د دوی برکت ته چې دوی روس غند عظیم طاقت سلور 15 کاله وشو چې رئیس سره. تاسو خیال را کینی خاریو نه اسلام وت پیښور او پاکستان دیم دا حال. پیښور کې وګورئ مازیګر صدر روډ باندې، صدر روډ پیژنئ؟ صدر روډ باندې مازیګر چلار شي، صدر روډ باندې د ښځو او د جنکو تماشې وشي. لاهور وګورئ، پنډه اسلام آباد وګورئ، اسلام آباد، کراچۍ وګورئ. دغسې د الله په عظیم قهر په لپیټ کې به تاسو وګورئ چې مونږ که تاسو دا ووایئ چې زه پلانې خراب دی، زه خو خیم، زما ښځه ښه ده، زما بچی ښه دي. نه، بنی اسرائیلو باندې چې عذاب راغی، ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګیر پکې د خنزیر په شکل. ما ته تعجب و چې یا الله دې بوډاګانو څه ګناه کړې ده چې دا د خنزیر په شکل. مفسرین وایي چې د سپینګیرو عذاب د ځوانانو نه سخت ځکه شو چې دې سپینګیرو په خپله خو نیکان، لیکن بل سړی بیا د بدای نه منې کوي. خپله منځونه کوه، بل سړی د ګناه نه مه منې کوه. نو چې عذاب راشي که بل بیزو شي نو زه او ته به خنزیران کېږي.
تاسو دا خیال مکوئ چې زه نیکم زه منځونه کوم دنیا ټوله ته یې دې دپاره چې تب هم لا تړلی سپی کوتک به دې په لاس کي او دا خلق به ګډې او چیلی وي چا پسې به منډې وهې څوک به په لخته وای څوک به رئیساره څوک که پرېوتی په اوږه به خپل منزل مقصود ته برسي زما عزیزان عرض مې دا چې دا زما د کور خبره نه ده دا قرآن ویلي کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله وی تاسو پیدا دې د پاره چې نور خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د نیکۍ به خلقو ته امر کوي پاکستان کې وګوره د شپې په 1 بجه کابلای سره ودرېږه او تماشا وکړه د سړو نه ښځې ډېرې روزي د سینما دا سینماګانې دي د چا دا سینماګانې د هغه چا دي چې د بوټو په وخت کې به چغې والے کیرونو مونږ به نظام اسلام غواړو حکومت ته درخواستونه ورکوي جی ټیکټونه ارزان دي مونږ ته د بلیک په کلی چګي 2 روپو ټیکټ جی 15 روپے په بلیک دا د سټ مارې ځامن په 15 روپے په بلیکونو یې که جماعت لتیانا غواړي په کور د امیر صاحب بم راغورځي تاسو پوه شئ د دې قوم حشر بچي د دې قوم انجام بچي نو عرض مې دا عزیزان چې بره طرف نه دا توقع مکوه چې د ملک قانون به دوی رښتیا اسلام نه امید نشته ما ته یقین نشته چې مونږ به د پاکستان قانون کې دا وګورو چې واقعي قرآن ده او واقعي حدیث ده جناب محمد رسول عزیزانو تاسو ته ورسه زه لاس کې مې وبني ولي او یا الله برکا یا الله برکا یا الله برکا تاسو ټول بوای چې خدای دې بنیاد وباسه لاس کې کټورې نیولې دی او یا الله برکا یا الله برکا خپلې ته کوس کټ چوب په ملونو کې نخکاری او زه وایم چې یا الله برکا نو زه حق په جانب زکه وبنشت او چې لاس کې ما کټورې نیولې په قادرم سکلم شم خلیته اوچتولم شم او بیا وایم چې یا الله برکا دې کې زه حق په جانب عزیزانو کده پاکستان عوام وای چې یا الله د ملک قانون قرآن کا حدیث کا شریعت محمدی کا نو حق بجانب لیکن کده پاکستان برسر اقتدار طبقہ وای چې یا الله ملک میں قانون اسلام کا کر دیں نو تا حق بجانب زکه چې ستا په وس کې دي په یو سکند کې د ټول ملک قانون چې ده کله ملکن ډیویژن قانون اسلامی کې دی شي نو د صوبه سرحدم کې دی شي د پنجابم کې دی شي د سندم کې دی شي د بلوچستان ولی سندیان مسلمانان نه دي پنجابیان مسلمانان نه دي بلوچیان مسلمانان نه دي دا ټول موږ نه خو مسلمانان نو زما عزیزانو ټوکې مکو خدای ته وګوره ټوکې مکو هغه سیلاب چې نن کوم په نور ملکونو راغلی دی خدا نه خواسته چې سیلاب په موږ را نشي دا د خدای عظیم قهر چې زمون په سر د روس ولا سلورنیم سوازل ستاد سرحداتو خلاف ورزی وشوا سلورنیم سوازل
نو که 451 بار دا سراوړې د په دې سرحد بیا به څه چل بیا به خو تاسو ته وایي چې وای کریا کله بات سن کے تے ہوشیار نوی کریا کله بات سن کے تے ہوشیار نوی اندریا سن راتا نیندر سی بیدار نوی منگنا وی شفاعتاں بلکہ تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تورو شرع دی بندے وچ عزیزانو کم سڑے چے دا خور پا منس کی ادوی ایس پتہ نہ لگی چے خور بکل رازی کراغے نو وڑے بے غرق بئی کم سڑے چے دا خور پا کنارہ باندی ہوئی او وی خموی اگا چرم خور نشیوڑے نو مونږ د خور په منځ کې یو او دم یو کو خدا تاسو ته داغي مشیران او اډوایزران مغه خلق دی چې د چا د لاسا بوټو غرق شوه د چا د لاسا یحیی خان غرق شوه د چا د لاسا ایوب خان غرق شوه دی او مغه چندال چوکلی ته نګیر چا پیر دی او خدای دې دتم خیر تاسو پوه شوي په خبره باندې عرض به داو تاسو ته وای چې سو پورې زمونږ او د حکومت تعلق دی اسلامی نظام د پاره چې زمونږ بدن کېمه کې مشینو هر کېمه بم چغي وای چې د ملک قانون قران پکار چې مسلمانی او چې نه بلا تور ورکوای ارکه سو پورې چې د بار ملک او د پاکستان د زمکه تعلق پیدا شي یا اندراد عام مونږ له تخلیق اگر چې دوی ورته ډېر مای وي او ډېر لوی پلیت آندو کوي دی ورته مای ډېر وي نیایم ورته ویلا ترور واچر تک کمال عام تخلیق دیکھو دام تخنیگی لگا نمڑکی گو پا بخامہ او چمڑکی گو با نو ایمان بدا سے ساتے چه دا ملک دا زمکی او دا خارجہ جارحیت سوال پیدا شی نو پخپل زمکا با سر قربانی کولتا تیار زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی حب الوطن من الایمان حب الوطن من الایمان د وطن مینا چې د ایمان مینا چا سره چې د وطن مینا نو هغه سره به د ایمان مینا اگر چې دوی سره نور حربي نشتا اوس ما تقریر چې وکمنو ملک میں انتشار پہلانے کے دفعے میں گرفتار کر دیا گیا اور اشتعال انگیز تقریر کرنے پولیس پکے 16 MP کی کیس رجسٹر کی اشتعال انگیز مونږ اشتعال انگیز ہوتا سو یہ یونیورسٹی کی جوسی اشتعال انگیز ہوتا ہے چې 1800 دی تنخواه ده او 18000 دی په خزه خرج ته دا امبر سرای میخه دي چې ساتلې ده 18000 په هغه خرج ده دا نور ورته کم ځای پیدا کې اشتعال انگیز ہوتا سو یې او ګن کپان او د ملک غداران او د ملک دشمنان زه اشتعال انگیزی مچه ترنن روزی پوری وظیفه او سړی روټه خورم او په باندې وخت تیروم زه اشتعال انگیزی اشتعال انگیز خو تاسو په یو پتلونګي کې راشي چې د نوکرانو زی درې ورځې سامانونه پټرکونو کې چلی مونږ اشتعال انگیز پشپیتا کالا پہ خور کم دی یو کور نہ دویم کور نہ دے پیدا کرے مونږ آ کورم ٹیکس والا اور پسیزی اور راځي هر کاله بدا جی هر کاله بتا سو درخواست کوي معافی دې پر خدای تاسو تباو چا سره چې ټیکسونه دی غي سره هم کنیکشن چنګول یو کور په دې ته مرګره کې کوډالې دي پاغیا تا 100 روپے ټیکسونه لګي نو مونږ دا ټیکس دې می خود پاره 14 ارب روپے سالانہ د خزو خرج دی
खत 11 अरब रुपए सालाना द सिगरेट खुदा चे सुमरा करोड़ रुपए सालाना द बेहुदा डजो खत दा कारतूसुने चे मल्क खुदा तबाश गरीब न टैक्स पचुंगी बांधे साहब का चरगुटिया तेरे अंदर तैगर का पान कीनी दा चुंगी घर का दा टेके चा सर ओगोरे अरब पतियान सर द चुंगी टेका अरब पतियान चरगुटिया तेरे बुढ़ाई रवान करे चे गोरा चाय भी निश्ता दा चरगुटिया खरसोम चे गोरा चाय पिवालम आगे नम दा घर का पान और बदमाशानी पदे सरकुनो द्रोली दी और दा आगे नम टैक्स समा गुंडागर्दी शोरोज असे बदमाशी दा गुंडागान दी बस पोता के होता नहीं गक सो कोले कज़गक नशम कोले जचे द चा बंदा है मा खो गक कोले कनिशी कोले अयो जर्नल यो गरीब रानी वले मा औरतेल प्रेदा वेजी द डेर राने करे माल गोरा सोप चनन तड़लो या वहलका गोरा सोप चनन तड़लो या वहलका पेख बपह गोशी चिब तड़लुंब वहलका कनन जलास में वले ता पेशम और तड़ीमिम और वहीमिम योरस बदा से राशि चितबम चा तपेशी او غزاد بتړلم کولش یو حلبم کولش الله سوق دې داغه طاقت په مخ کې چې بیا سر اوچت کی جزم سویل سليمان عليه السلام مارغان رو وخت راشي کار نه ټول مارغان راغدا خود ورته وی مولا چرګ په سره داسې سړای دا وخت دا ډېر سات پسره دی وختونه ونیو دا سیویل ډیچ کوله چرته ورکه امر غورته لو سليمان دا غورز نو یریگا چستا غند زرګونه بادشاہان بورته پیشوی دا غورز نو یریگا چستا غند زرګونه بادشاہان او لکونه بورته پیشوی زما خود ډوران کو داسې دا وخت د ما نراخ سليمان عليه السلام پرېخو او بیوش ډېر سات پس مارغه رونی سینې سره ورته او هدا ما معاف کا او هدا ما معاف کان کد قیامت پورزه استاد دی وختو په سر کې سليمان نیوې شنو څوک به اخلاص وي څوک به او دو ورته سليمان تا یکدم زرونیوم لک خپل صفائی کولو ته خو بده پرېخه یکدم مرغه غندرونی خبره ته هم افرید لکه اوس مونږ بل کې خبره ته پرېخو غرب पुलिस ताड़ चूश उस आगे क्या कल्चर तो सोया के दास पायान द बॉर्डर द मलेशिया दास पायान दी दा बल कहर तनख्वाह चिवाली लार्शी दो दरवाजों न 12 पालगर नास ना पालगर ला 15 पावर की ना पालगर चोहो इल्लगोरज के बतावलदार नूर 15 पावर ओहो सूरज पाती दो पसी बतानेदार मड़ा हाँ डीएजी थी चकोर तराजी तनख्वाह ते पालगर अगस्ती दे तश्तो का खजौरते तनख्वाह इतना या पालगर लंग और का लगो रजो किस डीएजी के कम और खजे जब जर्नल मुतब ब्याद सैफ खजे दा कबकल कोरते चवीनी सा दे तनुगुर चलकदा मुदा दे मुअज्जज दे शरीफ दे लग पशरबना दा से टेला बदर की अल तबद लड़क मावे खदन तमाशा बतासम कवा इंशाअल्लाह खौरज बनगो खौर
سړی کې چې د انسانیت ماده نه و د شرافت ماده نه و کم سړی کې چې اخلاق نه و هغه ټول عمر تیر شي په خاورز په تیرون شي خاورز ورته نه خاورز خو اخلاق پسې ګرځي خاورز خو شرافت پسې ګرځي خاورز خو انسانیت پسې ګرځي تاسو پوه شئ نو عزم داو چې یو ورځ به زه ستا جواب نشم کولی زه تا ته څه نشم ویلی زما شاته چې کوم طاقت دی هغه ویلی شي داسې به دې راونیسي چې نیست نابود په دې پاکستان کې یو افسر را سره لاندې وته مالې وي ماته وي زما لاس قدر ته ولګېدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کي ما ورته ستا لاس ویلو مال زما د خپل تیار شکن توپه که په دې ولګېدې په هوا کې به دې مارغان غوښي زبتا سره وګورم مال په آرام کې نه ما سره د لیدو په ارمان ډېرو سره وکړي پاکستان 19 کاله وشي امید رااله اسمان ته وخته سردلان دې راوغورځېده نیست و نابود زیر و زبر شو نام و نشانم پاتې نشه د بجلیګر مولا سټارونه مغسې پوګه لګېدلې دي خاورو له د انسان سره دا لوی لوی نوابان لوی لوی غټایک دا لوی لوی سنداګان و دې به مونږ تیکه تیکه هغوی مې تیکه تیکه ولیده او زه نیز ګرځم تاسو پوه شئ نو عرض میں داو چې زما کې ایس کمال نشته نه میای نه سید نه پیر الله مې د موجوده پیرانو نه پامان کې دا د جیبونو ګل کپان دا ځان ته خلق په سجدو اچون کې په تورې بلاواله په مزدورای دي چې کومې پیسې ګټلې دي کمبخته ښځې او بچي چې د چا رزق پتا فرض دی اغیله نوړې او دې روټي خلاص لا دلته خدای په قهر وا سبلا وا دلته یو دې قسم په خدای دې 19 लाख روپے داغه په فکس ډیپازټ کې پرتی دي د سود په کاته خلق ورته سجدیم لګي لا سنم صفای 19 लाख دغه ګر کپټوب نه دی الله ماوس نه میاګان پکې لا چاره وسته په خدای ته وګوره دلته یو وی چې زه د ګردی غوث نوسه ما ورته چې ګورم ګردی غوث یو خسړی او نیک سړی تیر شوی او زه د آدم علی السلام نوسه نو آدم علیہ السلام پیغمبر او زدا غن وسیم نو میدان زمارو پوچت تدا سے خسڑی وسه او زدا پیغمبر کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست نسب سے قرآن وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ د اسرافیل شپېلې چې وغږیږي الله وی فلا انصاب بینهم نسبونه بنه پکاري او نه بد نسب متعلق سوال کیږي چې ته د چا زوی ار سړی له خپل خپل پندو کې پسروي ار سړی له کل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان ار انسان لبا خپل خپل کاټ په غاړه کې زوړندوي پلانې زوی د پلاني دا خبر کوي نو زه اسنه د غرونو یو پریده زنګلی غری خوار بیلما صرف دادا چې سمي ویلي دا می ایمان دی چې خدمت زما د ملک په تاریخ کې مولا نه دی پیدا شوی زپ کې مولا شوی خدای ته ویلي چې یا الله سدي جرا باندې ذکرې د وینا توفیق را
نو د وینا توفیق بیا د سرا کړی دی چې شاید چې په صوبه سرحد کې بیا بل چاله نه وي. تاسو پوه شئ. زما عزیزانو عرض مې داو چې ما تا او تاسو ته الله په د عمل کولو صحیح مسلمانان کې د پکار دین نټو کې نه دي جوړول پکار. باقی چې وخت راغی د ملت اسلامیه په ناموس د جنگ وخت راغی، الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې غشي زمونږ پسینو کې